الحديث التاسع نهم نمبر حديث عن ابي هريره دا ابي هريره روایت ده شنو ده عبد الرحمن بن صخر او مشهور پدې ابو هريره باندې د اسم کنیه باندې قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د الله د رسولنا اوریدلی دی یقول فرمای ما نهیتکم عنه د سنه چې ما تاسو من کړی چې دا کار به نه کوي فاجتنبوه نو داغه نزان لری اوساتای داغه په طرف باندې مورځي وما امرتکم او په سب مبارک چې ما تاسو ته حکم کړی دی به پاغه باندې چې دا کار کوي مونږ کوي زکات ور کوي حج کوي عمره کوي وغيرها وغيرها فاتو منه نو عمل وکي پاغه باندې مستطاعتم چې سون استاسو طاقتي چې سب مبارک د الله نبی ته حکم کړی دی نو د خپل وس مطابق پاغه باندې به عمل کې فانما اهلك الذين فسقنا هلاك کړي دي الذين کسان لره من قبلكم چې تاسو نو مخ کې او څه هلاک کړي دي لره کثرت مسائلهم ډیرو تپوسونو واختلافهم او اختلاف دي على انبيائهم پخپلو انبیاءو د دې دوانو جملو مقصد دا دی چې ګوره یو څه په باره کې الله نبی حکم کړی دی چې دا وکا خپل وس مطابق پاغه باندې عمل کوه یو څه په باره کې د الله نبی حکم کړی چې دې رضان او ساته د اغه نه بزان ساتي او یو د څه په باره کې د حلال او د حرام او د امر او د نهي حکم نشتا دا نشته چې دا کوو دا نشته چې دا مکوا او اغه نه الله نبی چوپ پاتې شوی دی بس پاغه کې بیا غوتی مو واغه کې بیا بیزایت پوسونه مکوا چې دا به حلال او که حرامي بس هغه به استعمال او اختلافهم على انبيائهم او اختلاف د خلکو په انبیاء او د دې جملې وضاحت غداره چې انبیاء سره د خلکو اختلاف د مثلا انبیاء یو څوي او امتیان بل څوي نو ګوره دغه شي خلک هلاک کړي یو ډیرو ته پوسونو بیزایت پوسونو هلاک کړي دي لکه بنی اسرائیل او موسی سم ته ویل ارین الله جهرتا الله مونږ ته ښکارو خایا نبی صلی الله علیه وسلم ته هم ډیرو کفار ویل چیرې دا مکینه غرونه لري کا وغیرہ وغیرہ دا بیزایت پوسونه بیزای مسائل معنا مسائل هم معنا بیزایت پوسونه نو مخکینی خلک دام په بیزایت پوسونه هلاک شوی دی او که تاسو وګوره بیزایت پوسونه د نبی سم نه کوي هلاکیږي مخکینی خلکو د انبیاء سره اختلاف کړي دي نو هلاک شوی دي هر قوم چې خپل نبی نه منله او د نبی سره اختلاف کړي دي هلاک شوی دي نو ګوره تاسو مکوي د نبی سره اختلاف مکوي کني تاسو به هم دا و په شانته هلاک شي رواه البخاري دا حدیث امام بخاری رحمه الله روایت کړی دی و مسلم او دا حدیث امام مسلم رحمه الله هم روایت کړی دی چې دې ته متفق علیه هم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده قال دا فرمای قال رسول الله صلی الله نبی فرمایلی دی ان الله تعالی طیب یقینا الله تعالی پاک ده لا يقبل الا طیبا نه قبلی مگر پاک شه مقصد د حدیث دا ده چې الله رب العالمین پاک ده نمونه پاک دي صفاتونه پاک دي نو هغه عمل به قبلی او هغه مال به قبلی چې کم پاکي و ان الله امر المؤمنین او یقینا الله تعالی حکم کړی د مؤمنانو ته بما په هغه څه باندې امر چې حکم کړی به په دې باندې المرسلین پیغمبرانو ته او عامم دا خبره ده چې کوم حکم الله نبی او انبیاء ته کوي هغه حکم د نبی صلی الله علیه وسلم او د نورو انبیاء او امتیانو ته هم وی مگر کله یو نبی خصوصیت وی په حکم کې نو بیا به هغه امتی نه کوي لکه نبی صلی الله علیه وسلم په خصوصیاتو کې دا دي چې د سلورو نزیات نکاحونه کول یا د زنانه سره بغیر د مہر نه نکاح کول یا د وصال روزه نیول چې د دې وضاحت براش کني عام چې د الله نبی ته کوم حکم دی لکه مونږ کول او دس کول وغیرہ دا حکم امتیانو ته هم دی فقال تعالی پس الله تعالی فرمایي د انبیاء مبارک یا ایها الرسل اے انبیاء کلوا خری من الطیبات د پاکنا وعملوا صالحا ونیک عمل کوي وقال تعالی والله تعالی فرمای د مؤمنانو مبارک یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والا کلوا من طیبات ما رزقناکم پاک خوراکونه تاسو کوي کلو خری من طیبات د پاک ما هغه نه رزقناکم چې ما درکړي تاسو ته او نیک اعمال کوي د دې وجه مفسرین دلته لیکلي دي من اکل الحلال
چا چې حلال اخړل اطاع الله دا بد الله اطاعت کوي د الله په طاعاتو کې به استعماليږي نیک اعمالو کې به استعماليږي شام ابا کده د خوخي او کنه یعنی دی حلالو کې الله دونه طاقت اچولې ده چې دا تخری غیر اختیاري به ته د الله په طاعاتو کې استعماليږي ومن اکل الحرام او چا چې خوراک کو د حرامنا عصى الله دا بد الله نه فرمانی کوي شام ابا کده د خو خی او کنه د دې وجنه ته ګوره کله بستا د ګناه اراده نه یو ته په کې استعماليږي داغه سبب بداوي چې تا به حرام خوراک کړی حرام خوراک کې دا طاقت ده دا پکې نحوست او سپیرتوب ده چې تدا کې حرام خوراک حرام لباس حرام سکاک تبا د الله په نافرمانی کې استعمالېږي نبی سم بیا یو مثال بیانې دی یو شخص ثم ذکر بیا د الله نبی تذکرہ وکړه رجل دی یو شخص یطیل السفر چې اوږده سفر کوي سفر کې اوږدواله کوي شعصا ببر سر والا یغبر گردونه په لګیدلی خاوري یمد یدیه لا سنو چته الى السماء اسمان تا یا رب دعا کوي الله زما دعا قبول کړي الله زما دعا قبول کړي ومطعمه حرام او خوراکم حرامي ومشربه حرام او اسکاکم حرامي وملبسه حرام او جامعهم حراموي وغذي بالحرام او دالو شوی په حرام باندې مقصد دا ده ګوره انسان چې دعا کوي او کله دا مسافر یو سری ببري دعا او گرد و غبار په پریوتی درې لا سنم اوچتای سلور بیا الله ته اوچتای پنځه دې انسان خامخا دعا قبلي خو که حرام خوړلی دا حالي نو دعای الله تعالی نه قبلي وغذي بالحرام نو دا لوي شوی د په حرام باندې مطلب دا دی چې دا د مور نه پیدا شو د مور سینه اغستلا نو مور به حرام خوراک کو حرام خوراک باندې دا ماشوم ته پي ملاویدل نو دا پغیلو شوی دی فانا یستجاب له نو دا دعا الله تعالی څنګه قبول کی نو حرام خوراک دا د دې سبب د چې ستا اعمال بنه قبليږي ستا دعاګانې بنه قبليږي ستا عبادت بنه قبليږي او حرامو کې بل اثر اغدا هم دی چې حرام تا خورل تب غیر اختیاري د الله تعالی په ګناهونو کې واقع کېږي او حلال چې تا خورل تب غیر اختیاري ستا به اراده نه یو ته الله تعالی به یو خیر په کار کې استعمال کړي نو کوشش کول پکار دی چې چا سره د خپل آخرت غمی د خپل خوراک سکا کم خرچا کم څه چې تخوري کم څه چې تسکي کم څه چې تاغوندي د دې لک تپوس کوا چې دا خو به چرته په سود نه چرته د غلا خو بنئ چرته پردې مال خو بنوي نو د سینې چې بیا به حرام خوري او ستا مال دا نیک اعمال دا به الله ته نه قبول نو ځکه نبی سم فرمای فانا یستجاب له نو د دې انسان د پاره به څنګه قبول والے وشي د عبادت به څنګه قبول شي د عمل به څنګه قبول شي د دعا به څنګه قبول شي چې د خوراکم حرام دی اسکاکم حرام دی او جامعم حرام دی او لوشم په حرام دی رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب صحیح مسلم کې راوړی دی وبالله توفیق